السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه وئ. د افغانستان د کرکټ مینوال او د پاکستان د کرکټ مینوال، نن ورځ د افغانستان د کرکټ چې کوم ټیسټ زیمبابوې سره دی نو برابره شوه چې دغه سکور ډېر زیات های سکور ته ورسولو. زیمبابوې نه سم اسټرالیا جوړه وه نو 586 د څو سکور یې کړی. تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري. اوس افغانستان له 2 تنان هم آوټ کړي دي او بس نن ورځ اوس برابره شوه، سر ته ورسېده، سبا به بیا روځي. نو دوستانو، زیمبابوې ډېر تکړه شوي دي په ټیسټ کې، خو د افغانستان داسې ښکاري چې دغه سکور به چیس نه کړي. تاسو څه وایي په کمنټ کې رایې راکړئ. بل پاکستان او د ساوث افریقې چې کوم ټیسټ ورځ نن سر ته ورسېده نو اوس پاکستان باندې قرض و، تقریبا 2 سکور پاتې دی، بس نور قرض یې ختم کړو نو بیا به هغې نه شروع کېږي. ساوث افریقې ته به لیډ ورکوي. اخره کې د ساوث افریقې لږ هغه یو وکټ یې ایساره شوه، ګینې پاکستان بیا ښه روان. نو اوس حاضره وخت کې د ټیسټ د پاکستان چې دی دا لا خساره کې دی، پته یې نه لګي چې پاکستان بیا وګټي او که نه ساوث افریقا، لکه لا اوس پته نه لګي. او د زیمبابوې او د افغانستان چې دی نو هغه الریډي د زیمبابوې چانس ځکه ډېر دی چې زیمبابوې سکور ډېر کړی دی، نو سکور ډېر دی او اوس 2 تنان د افغانستان ټیم آوټ دي. نو زه وایم چې چیس به یې نه کړي، یاره چې زموږ څومره د کرکټ تجربه ده نو زه وایم چې چیس به یې نه کړي. لکه تقریبا دغه خو شاید 400 پورې سکور به وکړي، خو بیا هم قرض پې پاتې کېږي. بیا به دا زیمبابوې ته بیا ډېر اسان وي ځکه چې د هغې به قرض پروت وي. نو بس هغې که بیا 1.5 سکور هم وکړي، 200 هم وکړي، نو افغانستان پسې بیا هم هغه 400 سکور وي. نو د افغانستان میټ چې دی هغه وایي چې خساره کې دی، هغه لکه ډېر چانس یې نشته. د زیمبابوې چانس ډېر زیات دی او د پاکستان او د ساوث افریقې چې دی نو هغه لا ډرا کېدو طرف ته روان دی. نو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.